د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو لپاره کلک هوډ. د افغان معلولینو پر وضعیت اندېښنه. د کابل او اشقاباد ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار. او په ډیری ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک رسنیو ته ویلي که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبرۍ دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پرې روان دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 15 غړو څخه د 11 هیوادونو غړو له اسلامي امارت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو د کار او آزاد تګ راتګ د حق په ګډون ټول ځپونکي او تبعیضي سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي. په افغانستان کې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د ګراوند تروت سلوشن نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډیر ستونزمن دی. دغه راپور په بیلابیلو ولایتونو کې له څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه معلولیت لرونکي کسان دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکمنستاني سیال سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د یوه پلاوي په مشرۍ چې د کانونو او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریلګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د هوا پیژندنې ادارو له چهارشنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلاونو اټکل کړی. د اوبو او انرژۍ وزارت پر ایکسپانه خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلاونه راوځي. د ورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډیره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزني، پکتیا، پکتیکا، لوګر، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان او کونړ سیندونو په اوږدو کې کیږي. هغه ښځه چې 25 کاله د ورور لخوا په تیاره کوټه کې بنده ساتل شوې وه د دوشنبې په ورځ مړه شوه. د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې نیکبخته په تیرو 5 میاشتو کې مخ په ښه کېدو وه، خو په ناڅاپي توګه د دوشنبې په سهار وضعیت یې خراب شو او ساه یې ورکړه. او وروستی خبر، اسلامي امارت وایي د کوکنارو پر کښت له بندیز سره سږکال په افغانستان کې د پنبې حاصلات 40% زیات شوي دي. د شمیرو له مخې افغانستان روان کال کې څه باندې 150,000 ټنه مالوچ صادر کړي دي، خو یو شمېر افغان بزګران وایي پنبه به هله د کوکنارو د کښت ښه بدیل شي چې د دوی کرنیزو ځمکو ته اوبه او تولید شوي مالوچو ته بازار وموندل شي. نړیوال خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. لومړی خبر، د پاکستان پخوانی لومړي وزیر نواز شریف لور د دغه هیواد له ټول د لوی ایالت پنجاب مشره وزیره ټاکل شوې ده. نوموړې د پاکستان تاریخ کې لومړۍ ښځینه سیاستواله شوه چې پر دې څوکۍ ټاکل کیږي. مریم له 329 څخه 220 رای ترلاسه کړې. هغه د مسلم لیگ نون ګوند لخوا دغه څوکۍ ته نومول شوې وه. روسیې د اوکراین متحدانو ته خبرداری ورکړی چې که اوکراین ته سرتیري واستوي نو له ناټو سره به د روسیې ناچاري وي. دا خبرداری وروسته له هغې ورکول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ دې هیواد ته د سرتیرو استول په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. د سریلانکا هوایي شرکت وایي په یو مسافر وړونکي الوتکه کې له پاکستان څخه د راستنېدو پر مهال یو موږک لیدل شوی چې له کبله یې ځنډ او ګډوډي رامنځته شوې او دغه الوتکه د 3 ورځو لپاره له کاره لوېدلې ده. د هوایي شرکت چارواکو وویل په دغه ایربس A330 الوتکه کې موږک هغه مهال ولیدل شو چې د پاکستان د لاهور ښار څخه یې الوتنه وکړه. اسرائیل چمتو دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې پر غزې خپل پوځي عملیات وځنډوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له NBC تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روژه را روانه ده او اسرائیل موافقه کړې چې په دې میاشت کې به غزه کې هیڅ پوځي فعالیت نه کوي څو د اسرائیل برمتو د خوشي کولو هڅو ته وخت پیدا شي. بایدن هیله څرګنده کړه چې تر بلې دوشنبې پورې په غزه کې اوربند ټینګ شي.
د روسیې له 14 بي پیلوټو الوتکو 11 اوکرایني پوځیان وویشتلي او راغورځولي دي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل میکرون وایي چې د اروپایي ټولنو مشرانو په خپله سرمشریزه کې د داسې یو ائتلاف په جوړولو موافقه کړې چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره اوکراین ته د منځني او اوږدو واټن ویشتونکي توغندي او بمونه ورکړي. د هندي غزلو مشهور سندرغاړی پنکیچ اوداس د 2 کالو په عمر مړ شو. د هندي رسنیو په حواله ویل شوي چې نوموړي د پانکراس سرطان درلودو او له ډېرې مودې راهیسې له دې ناروغۍ څخه کړی ده. د هنګري پارلمان په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. هنګري د ناټو وروستی غړی دی. 400 میاشتو ځنډ وروسته په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 188 موافقو او 6 مخالفو رایو دا اقدام تایید کړ. په دې برخه کې د هنګري ځنډ د ناټو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو. په بلخ ولایت کې یما پټرولیم تر نامه لاندې وزلوبې لیگ د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شو. په دغه سیالیو کې له شمال زون څخه بلخ، تخار ځوانانو، فاریاب، سرپل، یما پټرولیم، د سمنګان خلم ځوانان، بدخشان، جوزجان، تخار، کندز، سمنګان ځوانان او بغلان ځوانانو لوبډلې برخه لري. په لومړۍ لوبه کې کوربه بلخ لوبډله 5-1 د تخار ځوانانو لوبډله ماته کړه. چهارشنبه افغان کرکټ ملي لوبډله له ایرلند سره ټیسټ سیالۍ ترسره کړه. ټاکل شوې وه دغه سیالۍ د اماراتو شیخ زاهد لوبغالي کې ترسره شي، خو د نوې پرېکړې له مخې په ټولرنس اوول لوبغالي کې وشوه. ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي رحمان الله ګربز په لومړي ځل ټیسټ سیالۍ کې ولوبېده. د نامیبیا کینلاستو پوهونکي جان نیکول د یوې 3 اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په 20 ورځو سیالۍ کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5م نمبر توپوهنې ته راښکته شوی و، په 33 توپونو یې 100 منډې پوره کړې دي. هغه 8 شپږیزې او 11 څلوریزې ووهلې. دا سیالۍ د فبروري په 20مه نیټه په نیپال کې ترسره شوه چې د 16 منډو په توپیر نامیبیا وګټله. او وروستی خبر د اسپانیا لالیګا سیالیو کې خیرونه 0-3 رای وایکانو له مخې لرې کړ. په دغه سیالیو کې تر دې دمه ریال مادرید په 65 امتیازونو جدول سر لوبډله ده. خیرونه په 9.52 دویمه او بارسلونا په 50 نمرو دریمه لوبډله ده. د انګلستان پریمیر لیګ سیالیو کې بیا ویسټ هام 2-4 برنفورد لوبډله له ماتې سره مخ کړه. په دغه لیګ کې لا تر اوسه لیورپول په 80 امتیازونو سره د نوملړ سر کې ده. دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.